ذبیح الله مجاهد څنګه ولې پاکستان ته په غوسه شو؟ مجاهد د کاکړ خبرو ته په ځواب کې طالبان د پاکستان د امنیت ساتنې مسؤلیت نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ خبرو ته چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ناامنۍ د زیاتېدو په اړه یې کړې وې، په ځواب کې ویلي چې دا ډله د پاکستان د امنیت ساتنې مسؤلیت نه لري. ښاغلی مجاهد پرون چهارشنبې ماښام 18 لړم پر ایکس د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر بریالیتوب وروسته په پاکستان کې د ناامنۍ زیاتېدل د دې دلیل نه دی چې په دې هیواد کې د ناامنۍ تر شا د طالبانو لاس دی. د زیاته کړي چې پاکستانیان باید خپلې داخلي ستونزې په خپله حل کړي او پر طالبانو د خپلو ناکامیو پړه وانه چوي. د طالبانو ویان ویلي دا ډله لکه څرنګه چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، د پاکستان لپاره هم د امنیت غوښتونکې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استفاده کړي. د پاکستان د لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر بریالیتوب وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 80% زیاتې شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر زیاته کړې چې په دې 2 کلونو کې د افغانستان 15 وګړي په ځانمرګو بریدونو کې ښکېل او همداراز له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان 64 وګړي وژل شوي دي. د ویلي چې هیواد یې تمه درلوده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته به د پاکستان ضد ډلو په ځانګړې توګه TTP پر خلاف جدي اقدامات کیږي او د افغانستان له خاورې به د پاکستان پر ضد په مطلقه توګه استفاده نه کیږي. پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم ادعا کړې وه چې افغانان د دې هیواد په ناامنۍ کې لاس لري، هغه ادعا چې د طالبانو له توند غبرګونونو سره مخ شوه.